اختر نه مخکې دلته یو دکاندار دی هغه ورغلم نو هغه چې دکان ته مې ولو کتل نو اختر له عموما د دکانداران سوداګانې راوړي چې ما وکتل هغه دکان چې هغه مکمل خالی پروتو نو ما ورته وی دا ولې دا خو اختر مخه د تاسو سودا مودا نه دروړي نو ما ته رجسټر را تر واغسته ما ته رجسټر چې خو ما ته وی چې دا مفتی صاحب وګوره کنه دا زمانه د دې علاقې خلک چې دی رانه دا سوداګانی وړي دي او مال دوباره بیا پیسې نه دی راکړي اگر رجسټر چې ما وکړه نو په هغه کې خو معزز خلک د علاقې موجودو چې دا هغه سوداګانی وړي دي او بیا یې هغه پیسې دا غي نه دی ورکړي نو د الله بندګانو دا حقوق العباد دي او دا چې تاسو په خپل بچو باندې وخوره دا چې تاسو پکور ته وړي دا حرام تاسو خوړلې دي پر دې حکم والده هغه غریب تاسو دومره زیات چې کم دینو خوار کړه د تاسو د وجه نه هغه دکان ته سودا نشي راوړي دکان ټول تش شو ته تاسو کور ته په قرضو کې او چلو نو دا غریب بس کوي د غریب سره خو بل لار نشي پیسې به کم زین راشي دا خو چې هغه کم سیز مال راوړي اخرس کی پاغي باندې مخ کې نور راوړي نو چې تاسو نه هغه رجسټر ډاکو نو د خدای خاطر او کې دا پردي مالونه مخره دا حقوق العباد دي دا ورکوي غوړي د دې اثر بستاسو پر روانو نسلو باندې پریوزي حقوق العباد په چا باندې چې دا چا یو روپې هم دا هغه د دې د بیان اوریدون بعد چې دې پورن لاړ شي او ټول سمره چې چا د باندې سمره قرض ده یکدم کتاله مرګ راغی چاته په پته ني الله بنده پردي حق بزان سره یو سه التبرت بیا د دې په باره کې سزا ملاوي سبا کې